بسم الله الرحمن الرحيم ومن يقنت منكن لله ورسوله وتعمل صالحا نؤتها أجرها مرتين وأعتدنا لها رزقا كريما. او له تاسې نه چې څوک د الله او د هغه د پیغمبر امر ته غاړه کیږدي او نیک عمل وکړي هغې ته به موږ 2 چنده اجر ورکړو او موږ د هغې لپاره غوره روزي تهیه کړې ده. يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا. ای د پیغمبر میرمنو تاسې د عامو میرمنو غوندې نه یې که تاسې له الله نه ویریدونکي یې نو په داسې لهجه خبرې مه کوئ چې د زړه په خرابوالي اخته کوم سړی نامشروع تمه پیدا کړي بلکې سمې غوره خبرې کوئ. وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. په خپلو کورونو کې میشتي اوسئ او د تیر جاهلي دور غوندې سینګار کړي بې ستره مه ګرځئ لمونځ قایم کړئ زکات ورکړئ او د الله او د هغه د پیغمبر اطاعت وکړئ. الله خو دا غواړي چې له تاسې نبوي کورنۍ څخه ناپاکي ایسته کړي او تاسې په پوره ډول سره سوتره کړي. واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة إن الله كان لطيفا خبيرا. په یاد لرئ د الله آیتونه او د حکمت هغه خبرې چې ستاسې په کورونو کې اورول کیږي بېشکه الله په اسرارو پوه او باخبره دی. إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. بشک مسلمانان نارینه و مسلمانانی ښځې نارینه مؤمنان او ښځې مؤمنانې اطاعت کوونکي نارینه او اطاعت کوونکي ښځې ریښتین نارینه او ریښتینې ښځې صابر نارینه او صابرې ښځې تواضع کوونکي نارینه او تواضع کوونکې ښځې خیرات ورکوونکي نارینه او خیرات ورکوونکې ښځې روژه لرونکي نارینه او روژه لرونکې ښځې پاکلمنې نارینه او پاکلمنې ښځې او هغه نارینه چې د خدای ذکر زیات کوي او هغه ښځې چې د خدای ذکر زیات کوي خدای دغو ټولو ته بخښنه او لویه بدله برابره کړې ده. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم
ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. هیڅ یو مؤمن او هیڅ یو مؤمنه دا حق نه لري چې کله الله او د هغه پیغمبر د کومې معاملې فیصله وکړي نو بیا هغه ته په خپله د خپلې هغې معاملې د فیصله کولو اختیار حاصل وسي. او څوک چې له الله او د هغه له پیغمبر نه سرغړاوي وکړي نو هغه په څرګنده ګمراهۍ کې وغورځېده. وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِي أَنْعَمَ الله عليه وأنعمت عليه أمسك عليك زوجك واتق الله وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه. فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم إذا قضوا منهن وطرا وكان أمر الله مفعولا. ای پیغمبره هغه وخت در یاد کړه چې تا هغه چاته چې پر هغه باندې الله او تعالی ورینه کړي وویل چې خپل میرمن مه پرېږده او له الله نه وویریږه. په هغه وخت کې تا په خپل زړه کې هغه خبره پټه کړې وه چې الله د هغې ښکاره کول غوښتل. ته له خلکو نه ویرېدلې په داسې حال کې چې الله د دې زیات حقدار دی چې ته ورڅخه وویریږي. بیا کله چې زید له هغې نه خپل حاجت پوره کړ نو موږ هغه طلاق شوې میرمن تا ته په نکاح کړه تر څو چې پر مؤمنانو د خپلو په خوله بللیو زامنو د میرمنو په باب څه ستونزه پاتې نشي کله چې هغوی ترې خپل حاجت پوره کړی وي او د الله حکم خو باید عملي شوی وای. ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له سنة الله في الذين خلوا من قبل وكان أمر الله قدرا مقدورا. الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله وكفى بالله حسيبا. پر پیغمبر باندې په داسې یو کار کې څه بندیز نشته چې الله د هغه لپاره ټاکلی وي. د الله همدغه کړنلاره د ټولو هغو پیغمبرانو په باب راغلې ده چې پخوا تیر شوي دي او د الله حکم یوه غوڅه سرته رسول شوې پرېکړه وي. دا د الله کړنلاره ده د هغو خلکو لپاره چې د الله پیغامونه رسوي او له همغه څخه ویریږي او له یو خدایه پرته له بل هیچا نه نه ویریږي او د محاسبې لپاره همدا الله کافي دی. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. ای خلکو محمد ستاسې له نارینهو څخه د هیچا پلار نه دی مګر هغه د الله پیغمبر او خاتم النبیین دی او الله د هر شي علم لرونکی دی. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. ای مؤمنانو الله ډیر ډیر یادوي او سهار او ماښام د هغه تسبیح کوونکي اوسئ. هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور
وكان بالمؤمنين رحيما. هماغه ذات دی چې پر تاسې رحمت کوي او د هغه پرښتې ستاسې لپاره د رحمت دعا کوي تر څو چې هغه تاسې له تیارو نه رڼا ته راوباسي. هغه پر مؤمنانو ډیر مهربان دی. تحيتهم يوم يلقونه سلام وأعد لهم أجرا كريما. يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. په کومه ورځ چې هغوی له هغه سره یو ځای شي د هغو هرکلی به په سلام سره وي او د هغو لپاره الله د عزت اجر برابر کړی دی. ای پیغمبره مونږ ته په داسې شان لیږلی چې شاهد او زیری ورکوونکی او ویرونکی او د الله په اجازه د هغه لوري ته بلونکی او بله ډیوه مو وګرځولې. وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا. زیری ورکړه هغو خلکو ته چې پر تا ایمان راوړی دی چې د هغو لپاره د الله لخوا لوی فضل دی. ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أذاهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. او هیڅ کله د کافرانو او منافقانو تر اغیزې لاندې مه راځه. د هغو د ضرر رسولو هیڅ پروا مه کوه او پر الله باندې توکل وکړه. هماغه الله د دې لپاره کافي دی چې انسان خپل چارې هغه ته وسپاري. يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها فمتعوهن وسرحوهن سراحا جميلا. ای مؤمنانو کله چې تاسې له مؤمنو ښځو سره نکاح وکړئ او بیا هغو ته له لاس وروړلو مخکې طلاق ورکړئ نو ستاسې لخوا پر هغوی څه عدت لازم نه دی چې د هغه د پوره کولو تاسې غوښتنه وکړای شئ. له دې کبله هغو ته څه مال ورکړئ او په ښه توګه یې رخصت کړئ. يا أيها النبي إنا أحللنا لك أزواجك اللاتي آتيت أجورهن وما ملكت يمينك مما أفاء الله عليك وبنات عمك وبنات عماتك وبنات خالك وبنات خالاتك اللاتي هاجرن معك وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين قد علمنا ما فرضنا عليهم في أزواجهم وما ملكت أيمانهم لكي لا يكون عليك حرج وكان الله غفورا رحيما. ای پیغمبره مونږ ستا لپاره ستا هغه میرمنې حلالي کړي دي چې تا د هغو مهر ادا کړی دی
او هغه ښځې چې د الله له درکړای شوو وینځو نه ستا تر ملکیت لاندې راشي او ستا هغه د ترو لوڼې د ترور لوڼې د ماما لوڼې د توړۍ لوڼې چې هغوی له تا سره هجرت کړی دی او هغه مؤمنه ښځه چې هغې خپل ځان د پیغمبر لپاره سپارلی وي که پیغمبر له هغې سره نکاح کول وغواړي دا رعایت په ځانګړي ډول ستا لپاره دی د نورو مؤمنانو لپاره نشته مونږ ته معلومه ده چې مونږ پر عامو مؤمنانو د هغو د میرمنو او وینځو په باب کوم حدود وضع کړي دي ته مو له دغو حدودو نه د دې لپاره مستثنا کړی تر څو چې پر تا باندې څه سختي نه وي او الله بخونکی او مهربان دی ترجي من تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء ومن ابتغيت ممن عزلت فلا جناح عليك ذلك أدنى أن تقر أعينهن ولا يحزن ويرضين بما آتيتهن كلهم والله يعلم ما في قلوبكم وكان الله عليما حليما تا ته واک درکول کیږي چې له خپلو میرمنو څخه چې د چا ته خوښه شي له ځانه یې بیله کړي چا ته دې چې خوښه شي له خپل ځان سره یې وساتي او چا ته دې چې خوښه شي له بیلولو نه وروسته یې ځان ته راوبلي په دې باب پر تا باندې هیڅ تکلیف نشته په دې ډول زیاته هیلهمندي ده چې د هغو د خوشحالتیا سبب شي او هغوی غمجنې ونه اوسي او هر څه چې ته هغو ته ورکړې په هغه باندې هغوی ټولې راضي شي الله پوهیږي په هغه څه چې ستاسې په زړونو کې دي او الله پوهیدونکی او د زغم خاوند دی لا يحل لك النساء من بعد ولا أن تبدل بهن من أزواج ولو أعجبك حسنهن إلا ما ملكت يمينك وكان الله على كل شيء رقيبا لدې وروسته ستا لپاره نورې ښځې روان نه دي او نه د دې اجازه ده چې د دوی په ځای نورې ښځې راولي اگر که د هغو ښکلا ستا هر څومره خوښه وي البته د وینځو درته اجازه ده الله په هر شي باندې څارونکی دی يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم إلى طعام غير ناظرين إناه ولكن إذا دعيتم فادخلوا فإذا طعمتم فانتشروا ولا مستأنسين لحديث إن ذلكم كان يؤذي النبي فيستحيي منكم والله لا يستحيي من الحق وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهم وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا إن ذلكم كان عند الله عظيما ای مؤمنانو د پیغمبر کورونو ته به اجازه مننه وزي مو د خوراک په وخت کې غلی کتونکي اوسئ خو که تاسې خوراک ته وبلل شئ نو ارومرو راشئ خو کله چې خواړه وخورئ نو خواره شئ په خبرو کولو مه بوختیږئ ستاسې دغه حرکتونه پیغمبر ته تکلیف ورکوي خو هغه د حیا له امله څه نه وایي او الله د حقې خبرې په بیان شرم نه کوي د پیغمبر له میرمنو څخه که تاسې څه غواړئ نو د پردې تر شا یې وغواړئ دا ستاسې او د هغو د زړونو د سپېڅلتیا لپاره ډیره مناسبه کړنلاره ده
ستاسې لپاره دا هیڅکله روا نه ده چې د الله پیغمبر ته تکلیف ورکړئ او نه دا روا ده چې له هغه نه وروسته د هغه له میرمنو سره نکاح وکړئ. دا د الله په نزد ډیره ستره ګناه ده. إن تبدوا شيئا أو تخفوه فإن الله كان بكل شيء عليما. تاسې که څه خبره ښکاره کړئ یا یې پټه کړئ، الله ته د هرې خبرې علم دی. لا جناح عليهن في آبائهن ولا أبنائهن ولا إخوانهن ولا أبناء إخوانهن ولا أبناء أخواتهن ولا نسائهن ولا ما ملكت أيمانهن واتقين الله إن الله كان على كل شيء شهيدا. د پیغمبر د میرمنو لپاره په دې کې هیڅ باک نشته چې د هغو پلرونه، د هغو زامن، د هغو ورونه، د هغو وريرونه، د هغو خوریونه، د هغو انډیوالانې ښځې او د هغو وینځې چې دوی د هغوی مالکان شوي دي کورونو ته ورشي. ای ښځو، تاسې باید د الله له نافرمانۍ نه ډډه وکړئ. الله په هر څه باندې شاهد ناظر دی. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الله او د هغه پرښتې پر پیغمبر باندې درود وایي. ای مؤمنانو، تاسې هم پر هغه درود او سلام وایئ. إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا. کوم خلق چې الله او د هغه پیغمبر ته اذیت رسوي، پر هغو باندې په دنیا او آخرت کې الله لعنت کړی دی او د هغو لپاره یې رسوا کوونکی عذاب تیار کړی دی. والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. او کوم کسان چې مؤمنو نارینه او ښځو ته بې ګناه اذیت رسوي، هغوی د یو غټ بهتان او ښکاره ګناه پیټه یې پر خپلو اوږو اخیستی دی. يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما. ای پیغمبره، خپلو میرمنو او لونو او د مؤمنانو ښځو ته ووایه چې پر خپل ځان باندې د خپلو ټکریو پلونه خواره کړي. دا ډیره مناسبه کړنچاره ده تر څو چې هغوی وپیژندلی شي او ونه ځورولی شي. الله تعالی بخونکی او مهربان دی. لئن لم ينته المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينة لنغرينك بهم ثم لا يجاورونك فيها إلا قليلا. که منافقان او هغه خلق چې د هغو په زړونو کې فساد دی او هغه کسان چې په مدینه کې د احساس پارونکو افواهاتو خپرونکي دي له خپلو حرکتونو څخه لاس وانخلي، نو موږ به د هغو په خلاف مبارزې لپاره تاره پاڅو
بیا به هغوی په دې ښار کې په ډیره مشکله ستا تر څنګ واوسېدی شي. ملعونين أينما ثقفوا أخذوا وقتلوا تقتيلا سنة الله في الذين خلوا من قبل ولن تجد لسنة الله تبديلا. پر هغو به له هرې خوا د لعنت ورښت وي، هر چیرته چې ومندل شي وبنیول شي او په بده توګه به ووژل شي. دا د الله کړنلاره ده چې د دغسې خلکو په باب له پخوا نه را روانه ده او ته به د الله په کړنلاره کې هیڅ تبدیلي ونه مومې. يسألك الناس عن الساعة قل إنما علمها عند الله وما يدريك لعل الساعة تكون قريبا. خلق لتانه پوښتنه کوي چې د قیامت ساعت به کله راشي، ووایه د هغه علم خو یوازې الله ته دی. ته څه خبرې ښایي چې هغه ډېر رانږدې شوی وي. إن الله لعن الكافرين وأعد لهم سعيرا خالدين فيها أبدا لا يجدون وليا ولا نصيرا. په هر حال دا یقیني خبره ده چې الله پر کافرانو لعنت کړی دی او د هغو لپاره یې لمبه شوی اور تیار کړی دی چې په هغه کې به هغوی د تل لپاره اوسیږي. کوم ملاتړ او مرستندوی به ونه مومي. يوم تقلب وجوههم في النار يقولون يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسولا وقالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيلا. په کومه ورځ چې د هغو مخونه په اور باندې واړول شي، په هغه وخت به هغوی وایي چې کاشکې موږ د الله او پیغمبر اطاعت کړی وای، او وبه وایي ای زموږ پروردګاره، موږ د خپلو سردارانو او خپلو مشرانو اطاعت وکړ او هغوی موږ له سمې لارې نه بې لارې کړو. ربنا آتهم ضعفين من العذاب والعنهم لعنا كبيرا. ای پروردگاره، هغو ته 2 چنده عذاب ورکړه او پر هغو سخت لعنت وکړه. يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها. ای مؤمنانو، د هغو خلکو په شان مه کیږئ چې هغوی موسی ته اذیتونه رسولي وو، بیا الله د هغوی له جوړو کړیو خبرو نه هغه ته براءت ورکړ او هغه د الله په وړاندې عزتمند و. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ای مؤمنانو، له الله نه وویریږئ او سمه خبره کوئ. الله به ستاسې عملونه سم کړي او ستاسې له ګناهونو څخه به در تیر شي. هر څوک چې د الله او د هغه د پیغمبر اطاعت وکړي، هغه لوی بریالیتوب ترلاسه کړ. إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. مونږ چې دغه امانت اسمانونو ځمکې او غرونو ته وړاندې کړ، نو هغوی یې پورته کولو ته تیار نشول او ورڅخه وویرېدل.
خو انسان هغه پورته کړ. بېشکه هغه غټ ظالم او جاهل دی. ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات وكان الله غفورا رحيما. د امانت دغه پیټي پورته کولو لازمي نتیجه دا ده چې الله منافق نارینو او منافق ښځو او مشرکو نارینو او مشرکو ښځو ته سزا ورکړي او د مؤمنو نارینو او مؤمنو ښځو توبه قبوله کړي. الله بخونکی او رحم لرونکی دی. د سبا مبارکه سوره چې د قرآن عظیم الشان 40 سوره ده په مکې معظمې کې رانازله شوې ده. 450 مبارک آیاتونه لري. تلاوت او پښتو ترجمه یې له لومړي آیت څخه اورئ. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وله الحمد في الآخرة وهو الحكيم الخبير. ټول ثنا ستاینه د هغه خدای لپاره ده چې د آسمانونو او ځمکې هر شي څښتن دی او په آخرت کې هم د همغه لپاره ثنا ستاینه ده. هغه د حکمت خاوند او باخبره دی. يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو الرحيم الغفور. څه چې په ځمکه کې ننوځي او څه چې له هغې نه راوځي، څه چې له آسمانه راکوزي او څه چې ورته خیژي، هغه په هر څه باندې پوهیږي. هغه ډیر مهربان او بخونکی دی. وقال الذين كفروا لا تأتينا الساعة قل بلى وربي لتأتينكم عالم الغيب لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة ورزق كريم. منکران وای قیامت ولی پر مونږ ناراضي. وای قسم د زما په عالم الغیب پروردگار هغه به پر تاسو راشي. له هغه نه د یو بڅري په اندازه کوم شی نه په اسمانونو کې پټ دی او نه په ځمکه کې، نه له بڅري نه غټ او نه له هغه نه کوچنی. هر څه په یو څرګند دفتر کې درج دي او قیامت به د دې لپاره راشي چې الله هغو خلکو ته مکافات ورکړي چې ایمان یې راوړی دی او غوره عملونه یې کړي دي. د هغو لپاره بخښنه ده او غوره روزي. والذين سعوا في آياتنا معاجزين أولئك لهم عذاب من رجز أليم. او کوم کسانو چې زمونږ د آیاتونو د مغلوبولو لپاره خپله وسه کړې ده، د هغو لپاره ډیر ناوړه ډول دردناک عذاب دی. ويرى الذين أوتوا العلم الذي أنزل إليك من ربك هو الحق ويهدي إلى صراط العزيز الحميد. ای پیغمبره، پوهان ښه پوهیږي څه چې ستا د پروردګار لخوا پر تا نازل کړی شوی دی هغه په ټوله معنا حق دی او د برلاسي او ستایل شوي خدای لاره ښیي. وقال الذين كفروا هل ندلكم على رجل ينبئكم إذا مزقتم كل ممزق إنكم لفي خلق جديد.
منکران خلکو ته وایي موږ تاسې ته داسې سړی دروښیو چې خبر درکوي چې کله چې تاسې مړه کیږئ او ستاسې د جسم بڅری بڅری تیت پرک شوی وي په هغه وخت کې به تاسې بیا له نوي سره پیدا کړی شئ. افترى على الله كذبا أم به جنة بل الذين لا يؤمنون بالآخرة في العذاب والضلال البعيد. نه ده معلومه چې دغه سړی د الله په نامه دروغ جوړوي او که لیونتوب پرې راغلی دی. نه بلکې کوم کسان چې آخرت نه مني هغوی په عذاب کې اخته کیدونکي دي او همغوی په ناوړه توګه ګمراه شوي دي. أفلم يروا إلى ما بين أيديهم وما خلفهم من السماء والأرض إن نشأ نخسف بهم الأرض أو نسقط عليهم كسفا من السماء إن في ذلك لآية لكل عبد منيب. آیا دوی هیڅ کله هغه اسمان او ځمکه نه دي لیدلي چې د دوی له وړاندې وروسته څخه راچاپېر شوي دي؟ که موږ وغواړو نو دوی به په ځمکه کې ننباسو یا به د اسمان څه ټوټې پر دوی راوغورځو. په حقیقت کې په دې کې د هر هغه بنده لپاره یوه نښانه ده چې د خدای خواته ورګرځېدونکی وي. ولقد آتينا داود منا فضلا يا جبال أوبي معه والطير وألنا له الحديد أن اعمل سابغات وقدر في السرد واعملوا صالحا إني بما تعملون بصير. مونږ داود ته له خپل لوري څخه لوی فضل په برخه کړی و. مونږ حکم وکړ چې ای غرونو له هغه سره هماهنګي وکړئ او همدغه حکم مونږ مرغانو ته وکړ. مونږ اوسپنه د هغه لپاره پسته کړه له دې لارښوونې سره چې زغرې جوړې کړه او د هغو کړئ په سمه اندازه. ای آل داوده نیک عمل وکړئ تاسې چې څه کوئ زه هغه وینم. ولسليمان الريح غدوها شهر ورواحها شهر وأسلنا له عين القطر ومن الجن من يعمل بين يديه بإذن ربه ومن يزغ منهم عن أمرنا نذقه من عذاب السعير. او د سلیمان لپاره مونږ باد مسخر کړ د سهار او ماښام په مهال کې د هغه چلیدل د یوې میاشتې تر مسافې پورې. مونږ د هغه لپاره د ویلې شوو مسو چینه وبهوله او داسې پیریان مو د هغه تابع وګرځول چې د خپل پروردګار په حکم سره د هغه په مخ کې کار کوو. له هغو نه به چې چا زمونږ له حکم نه سرغړاوی کوو په هغه باندې به مونږ په آخرت کې د لمبه شوي اور خوند وڅکو. يعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل وجفان كالجواب وقدور الراسيات اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور. د هغه لپاره هغه څه هغوی جوړول چې هغه غوښتل، دنګې ودانۍ، تصویرونه، د لوی تالاونو غوندې لګنونه او له خپله ځایه نه خوځېدونکي درانده دیګونه. ای آل داود عمل وکړئ د شکر په کړنلاره. زما په بندګانو کې بیخي لږ شکر ویستونکي دي. فلما قضينا عليه الموت ما دلهم على موته إلا دابة الأرض تأكل من سأته فلما خر تبينت الجن أن لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين. بیا کله چې پر سلیمان باندې موږ د مرګ فیصله نافذه کړه
نو پیریانو ته د هغه د مرګ معلومات ورکوونکی کوم شی له هغه چینجي نه پرته نه و چې د هغه همسایه خوړله. په دې ډول کله چې سلیمان راولوید نو پیریانو ته دا خبره څرګنده شوه چې که دوی په غیبو باندې پوهېدونکي وای نو د دغه ذلت په عذاب کې به اخته نه و پاتې شوي. لقد كان لسبإ في مسكنهم آية جنتان عن يمين وشمال كلوا من رزق ربكم واشكروا له بلدة طيبة ورب غفور. د سبا د قوم لپاره د هغو په همغه خپل استوګنځي کې یوه نښانه موجوده وه. دوه باغونه ښي او کیڼ لوري ته. دوی ته وویل شول د خپل پروردګار درکړې روزي خورئ او د هغه شکر ادا کوئ. دا هېواد دی غوره او سوتره او پروردګار دی بخښونکی. فأعرضوا فأرسلنا عليهم سيل العرم وبدلناهم بجنتيهم جنتين ذواتي أكل خمط وأثل وشيء من سدر قليل. مگر هغوی له حق څخه مخ واړو په پای کې مونږ پر هغو باندې نړوونکی سیلاب ولیږي او د هغو د مخکنیو دو باغونو په ځای مو دوه نور باغونه ورکړل چې په هغو کې ترخې کرغېړنې میوې او د غزو ونې وي او یو څه لږ غوندې د سدر ونې. ذلك جزيناهم بما كفروا وهل نجازي إلا الكفور. دا و د هغو د کفر بدله چې مونږ هغو ته ورکړه او له ناشکره انسانانو پرته مونږ دغسې بدله بل چاته نه ورکو. وجعلنا بينهم وبين القرى التي باركنا فيها قرى ظاهرة وقدرنا فيها السير سيروا فيها ليالي وأياما آمنين. او موږ د هغو او هغو سیمو ترمنځ چې موږ هغو ته برکت په برخه کړی و ښکاره کلي میشته کړي وو او په هغو کې مو د سفر مسافې له یوه اندازې سره ټاکلې وي. په دغو لارو کې شپه ورځ وګرځئ را وګرځئ له پوره امن سره. فقالوا ربنا باعد بين أسفارنا وظلموا أنفسهم فجعلناهم أحاديث ومزقناهم كل ممزق إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. مگر هغوی وویل ای زموږ پروردګاره زموږ د سفر مسافې اوږدې کړه. هغوی پر خپل ځان په خپله ظلم وکړ. په پای کې مونږ هغوی افسانه وګرځول او هغوی مو بیخي تار په تار کړل. په یقیني ډول په دې کې د هر هغه چا لپاره نښانې دي چې ډېر صبر کوونکی او شکر کوونکی وي. ولقد صدق عليهم إبليس ظنه فاتبعوه إلا فريقا من المؤمنين. د هغو په باب ابلیس خپل ګمان صحیح وموند او هغوی د همغه پیروي وکړه پرته له یوې کوچنۍ ډلې نه چې مؤمنانو. وما كان له عليهم من سلطان إلا لنعلم من يؤمن بالآخرة ممن هو منها في شك وربك على كل شيء حفيظ. ابلیس پر هغو څه برلاسي نه درلوده مګر څه چې وشول هغه له دې کبله وشول چې موږ دا معلومه کړو چې څوک د آخرت منونکی دی او څوک د هغه له پلوه په شک کې غورځېدلی دی. ستا پروردګار په هر څه باندې څارونکی ساتونکی دی. قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله
لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير. ای پیغمبره دغه مشرکانو ته ووایه چې خپل هغه معبودان وبلئ چې تاسې هغوی له الله نه پرته خپل معبودان انګیرئ. هغوی نه په آسمانونو کې د یو بڅري په اندازه د کوم شي څښتنان دي، نه په ځمکه کې. هغوی د آسمان او ځمکې په ملکیت کې برخواله هم نه دي. له هغو نه هیڅ یو د الله مرستندوی هم نه دی. ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير. او د الله په حضور کې کوم شفاعت هم د چا لپاره ګټور کېدای نشي پرته له هغه چا چې د هغه لپاره الله د شفاعت اجازه ورکړې وي. ان تر دې پورې چې کله د خلکو له زړونو نه ورختایي ایسته شي نو هغوی به له سپارښت کوونکو نه پوښتنه وکړي چې ستاسې پروردګار څه ځواب درکړ. هغوی به ووایي چې سم ځواب راکړ شوی دی او هغه لوړ او لوی دی. قل من يرزقكم من السماوات والأرض قل الله وإنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين. ای پیغمبره له دوی نه پوښتنه وکړه څوک تاسې ته له اسمانونو او ځمکې نه روزي درکوي؟ ووایه الله. اوس ارومرو له موږ او تاسې نه یو لوری په سمه لاره ده یا په ښکاره ګمراهۍ کې لوېدلی دی. قل لا تسألون عما أجرمنا ولا نسأل عما تعملون. دوی ته ووایه کوم قصور چې مونږ کړی وي د هغه څه پوښتنه به له تاسې نه وي او څه چې تاسې کوئ د هغه به له موږ نه پوښتنه ونه شي. قل يجمع بيننا ربنا ثم يفتح بيننا بالحق وهو الفتاح العليم. قل أروني الذين ألحقتم به شركاء كلا بل هو الله العزيز الحكيم. ووایا زمونږ پروردګار به مونږ را غونډ کړي بیا به زمونږ په منځ کې سمه صحیح پریکړه وکړي. هغه داسې قوي حاکم دی چې په هر څه باندې پوهیږي. دوی ته ووایه ما ته لږې را څرګندې کړه چې هغه کومې هستۍ دي چې تاسې هغوی له هغه سره شریکې کړي دي. هیڅکله نه د ستر قدرت او حکمت خاوند خو فقط همغه الله دی. وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا ولكن أكثر الناس لا يعلمون. او ای پیغمبره مونږ ته د ټولو انسانانو لپاره زیری ورکوونکی او ویرونکی لیږلی خو زیاتره خلک نه پوهیږي. ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل لكم ميعاد يوم لا تستأخرون عنه ساعة ولا تستقدمون. دوی ته وایي چې هغه یعنې د قیامت وعده به کله ترسره شي که تاسې رښتوني یئ. ووایه ستاسې لپاره د یوې داسې ورځې نیټه ټاکل شوې ده چې د هغې په راتګ کې نه تاسې پوره 1 ساعت تاخیر راوستلی شئ او نه پوره 1 ساعت مخکې څوک هغه راوستلی شي. وقال الذين كفروا لن نؤمن بهذا القرآن ولا بالذي بين يديه
ولو ترى إذ الظالمون موقوفون عند ربهم يرجع بعضهم إلى بعض القول يقول الذين استضعفوا للذين استكبروا لولا أنتم لكنا مؤمنين. داغه کافران وایي چې موږ به هیڅکله دا قرآن ونه منو او نه به له دنه مخکې راغلی کوم کتاب ومنو. کاشکې ته د دوی حال په هغه وخت کې ووینې چې کله دغه ظالمان د خپل پروردګار په حضور کې ولاړ وي. په هغه وخت کې به دوی یو پر بل باندې پړه اچوي. کوم کسان چې په دنیا کې تر فشار لاندې نیول شوي وو هغوی به تکبر غوره کوونکو ته ووایي چې که تاسې نه وایي نو موږ به مؤمنان شوي وو. قال الذين استكبروا للذين استضعفوا أنحن صددناكم عن الهدى بعد إذ جاءكم بل كنتم مجرمين. هغه تکبر کوونکي به دغه مستضعفینو ته ځواب ورکړي آیا موږ تاسې له هغه هدایت نه منع کړي وی چې تاسې ته راغلی وو؟ نه بلکې تاسې په خپله مجرمان وی. وقال الذين استضعفوا للذين استكبروا بل مكر الليل والنهار إذ تأمروننا أن نكفر بالله ونجعل له أندادا وأسروا الندامة لما رأوا العذاب وجعلنا الأغلال في أعناق الذين كفروا هل يجزون إلا ما كانوا يعملون. هغه مستعذف خلق به دغو تکبر کوونکو ته ووایي نه بلکې د شپې او ورځې مکاري وه چې تاسې مونږ ته ویل چې مونږ دې له الله نه منکر شو او نور د هغه شریکانو وانګیرو. په پای کې چې کله دغه خلق عذاب وګوري نو په خپلو زړونو کې به پښیمانه شي او مونږ به د دغو منکرانو په غاړو کې توقونه واچو. آیا د خلکو لپاره له دې نه پرته چې څنګه یې عملونه وو هماغسې جزا عمومي بله بدله ورکول کیدی شي؟ وما أرسلنا في قرية من نذير إلا قال مترفوها إنا بما أرسلتم به كافرون. هیڅ کله داسې نه دي شوي چې مونږ کومې سیمې ته یو خبردارونکی لیږلی وي او د هغې سیمې بډایانو دا نه وي ویلي چې کوم پیغام چې تاسې راوړی دی مونږ هغه نه منو. وقالوا نحن أكثر أموالا وأولادا وما نحن بمعذبين. هغوی تل همدا وویل چې مونږ له تاسې نه زیات مالونه او اولادونه لرو او مونږ هیڅکله سزا موندونکي نه یو. قل إن ربي يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر ولكن أكثر الناس لا يعلمون. ای پیغمبره دوی ته ووایه زما پروردګار چې چاته وغواړي پراخه روزي ورکوي او چاته چې خوښه شي د هغه روزي تنګوي خو زیاتره خلک د دې په حقیقت نه پوهیږي. وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفى إلا من آمن وعمل صالحا فأولئك لهم جزاء الضعف بما عملوا وهم في الغرفات آمنون.
دا ستاسې شتمني او ستاسې اولادونه نه دي چې تاسې موږ ته نږدې کوي. هو خو څوک چې ایمان راوړي او ښه عمل وکړي همدغه خلک دي چې د هغو لپاره د هغو د عمل 2 چند مکافات دی او هغوی به په دنګو او هسکو ماڼیو کې په ډاډینه اوسیږي. والذين يسعون في آياتنا معاجزين أولئك في العذاب محضرون. پاتې شول هغه خلک چې زموږ د آیاتونو د مغلوبولو لپاره منډې ترړې کوي نو هغوی به په عذاب کې اخته وي. قل إن ربي يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. ای پیغمبره دوی ته وایه زما پروردګار چې له خپلو بندګانو نه چاته اراده وشي پراخه روزي ورکوي او چاته چې وغواړي د هغه روزي تنګوي. څه چې د الله په لاره کې تاسې لګوئ د هغه په ځای همغه تاسې ته نور درکوي. هغه تر ټولو روزي ورکوونکو ښه روزي ورکوونکی دی. ويوم يحشرهم جميعا ثم يقول للملائكة أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون. په کومه ورځ چې هغه ټول انسانان را غونډ کړي بیا به له پرښتو نه پوښتنه وکړي آیا دغو خلکو ستاسې بندګي کوله؟ قالوا سبحانك أنت ولينا من دونهم بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مؤمنون. نو هغوی به ځواب ووایي چې پاک دی ستا ذات زموږ ارتباط خو له تا سره دی نه له دوی سره. په اصل کې دوی زمونږ نه بلکې د جنیاتو عبادت کوو. له دوی نه زیاترو په همغو باندې ایمان راوړی و. فاليوم لا يملك بعضكم لبعض نفعا ولا ضرا ونقول للذين ظلموا ذوقوا عذاب النار التي كنتم بها تكذبون. په هغه ورځ به موږ وایو چې نن له تاسې نه هیڅوک نه چاته ګټه رسولی شي نه زیان او ظالمانو ته به موږ ووایو چې اوس د هغه دوزخ خوند وڅکئ چې تاسې هغه دروغ ګاڼه. وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قالوا ما هذا إلا رجل يريد أن يصدكم عما كان يعبد آباؤكم وقالوا ما هذا إلا إفك مفترى وقال الذين كفروا للحق لما جاءهم إن هذا إلا سحر مبين. دوی ته چې کله زمونږ څرګند روښانه آیتونه اورول کیږي نو دوی وایي چې دغه سړی خو فقط دا غواړي چې تاسې له هغو معبودانو نه واړوي چې ستاسې پلار نیکه د هغو عبادت کوو. وایي چې دا قرآن محض له ځانه جوړ شوی دروغ دی. دغو کافرانو ته چې کله حق راغی نو دوی وویل چې دا خو ښکاره کوډي دي. وما آتيناهم من كتب يدرسونها وما أرسلنا إليهم قبلك من نذير.
په داسې حال کې چې نه موږ دغو خلکو ته مخکې کوم کتاب ورکړی و چې دوی هغه لوستی وای او نه مو له تا نه مخکې دوی ته کوم ویرونکی لیږلی و. وكذب الذين من قبلهم وما بلغوا معشار ما آتيناهم فكذبوا رسلي فكيف كان نكير. له دوی نه مخکې تېرو شوو خلکو د دروغو نسبتونه کړي دي څه چې موږ هغو ته ورکړي وو د هغې د لسمې برخې ته هم دوی نه دي رسېدلي مګر کله چې هغوی زما پیغمبران دروغجن وګڼل نو وګوره چې زما سزا څنګه سخته وه. قل إنما أعظكم بواحدة أن تقوموا لله مثنى وفرادا ثم تتفكروا ما بصاحبكم من جنة إن هو إلا نذير لكم بين يدي عذاب شديد. ای پیغمبره دوی ته ووایه چې زه تاسې ته فقط د یوې خبرې نصیحت کوم د خدای لپاره تاسې یو او دوه یو ځای شئ خپل ماغزه وجنګوئ او فکر وکړئ ستاسې په ملګري کې کومه داسې خبره ده چې د لیونتوب وي هغه خو د یو سخت عذاب له راتګ نه مخکې ستاسې متوجه کوونکی دی. قل ما سألتكم من أجر فهو لكم إن أجري إلا على الله وهو على كل شيء شهيد. دوی ته ووایه که ما له تاسې نه کوم اجر غوښتی وي نو هغه دې همدا تاسې ته مبارک وي زما اجر خو پر الله دی او هغه په هر څه باندې شاهد دی. قل إن ربي يقذف بالحق علام الغيوب قل جاء الحق وما يبدئ الباطل وما يعيد. دوی ته ووایه زما پروردګار ما ته حق را لیږي او هغه په ټولو پټو حقیقتونو باندې پوهېدونکی دی. ووایه حق راغلی دی او اوس د باطل لپاره هیڅ نشي کېدی. قل إن ضللت فإنما أضل على نفسي وإن اهتديت فبما يوحي إلي ربي إنه سميع قريب. وایه که زه ګمراه شوی اوسم نو زما د ګمراهي وبال زما په غاړه دی او که زه پر سمه لاره یم نو د هغې وحي په اساس یم چې زما پروردګار یې ماته رالیږي هغه هر څه اوري او خورا نږدې دی. ولو ترى إذ فزعوا فلا فوت وأخذوا من مكان قريب وقالوا آمنا به وأنى لهم التناوش من مكان بعيد. کاش کې ته دوی په هغه وخت کې ویني چې کله دوی ورخطا شوي او هیڅ چیرته ځان نشي ژغورلی بلکې له ډېر نږدې څخه ونیول شي په هغه وخت کې به دوی وایي چې موږ پر هغه یعنې قرآن ایمان راوړ په داسې حال کې چې اوس ډېر لرې شوی شی کله په لاس راتلی شي. وقد كفروا به من قبل ويقذفون بالغيب من مكان بعيد. لدينا مخکې دوی کافر شوي وو او بې له تحقیق څخه یې د لرې نه خبرې پیوندولې. وحيل بينهم وبين ما يشتهون كما فعل بأشياعهم من قبل إنهم كانوا في شك مريب. په هغه وخت کې چې دوی د کوم شي هیله کوونکي وي له هغه نه به محروم کړای شي لکه څنګه چې د دوی مخکې هم مسلکان به محروم کړای شوي وي
دوی په ډیر ګمراه کوونکي شک کې لویدلي دي. د فاطر مبارکه سوره چې د قرآن عظیم الشان 15 سوره ده په مکې معظمې کې رانازله شوې ده. 45 مبارک آیاتونه لري. تلاوت او پښتو ترجمه یې له لومړي آیت څخه اورئ. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع يزيد في الخلق ما يشاء إن الله على كل شيء قدير. سنا ستاینه د الله لپاره ده چې د آسمانونو او ځمکې جوړونکی او د پیغام رسونکو پرښتو ټاکونکی دی. داسې پرښتې چې د هغو 2 او 3 او 4 وزرونه دي. د هغه چې څنګه خوښه وي د خپل مخلوق په جوړښت کې زیاتوالی راولي. په یقیني ډول الله په هر څه باندې قادر دی. ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده وهو العزيز الحكيم. الله چې د هر رحمت دروازه د خلکو لپاره پرانیزي څوک د هغې بندونکی نشته او کومه چې هغه وتړي له الله نه وروسته بیا کوم بل څوک د هغې پرانیستونکی نشته. هغه د ستر قدرت او حکمت خاوند دی. يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض لا إله إلا هو فأنا تؤفكون. ای خلکو پر تاسې چې د الله کومې پیرزوینې دي هغه په یاد ولرئ. آیا له الله نه پرته کوم بل هستونکی هم شته چې تاسې ته له آسمان او ځمکې نه روزي درکوي؟ له هغه نه پرته بل هیڅ معبود نشته. تاسې له کوم لوري نه غولول کیږئ؟ وَإِن يُكَذِّبُوكَ فَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ. اوس که ای پیغمبره دوی تا دروغجن ګڼي نو دا کومه نوې خبره نه ده. له تا نه مخکې هم ډیر پیغمبران دروغجن ګڼل شوي دي او ټولې چارې په پای کې د الله لوري ته ورګرځېدونکي دي. يا أيها الناس إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. ای خلکو د الله وعده په باوري ډول برحقه ده. له دې عمله د دنیا ژوند تاسې ونه غولوي او نه د هغه لوی غولونکی یعنی شیطان تاسې د الله په باب غولوي. إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. په حقیقت کې شیطان ستاسې دښمن دی نو تاسې هم هغه خپل دښمن وګڼئ. هغه خو خپل پیروان خپل لارې ته د دې لپاره رابولي چې هغوی د دوزخیانو له جملې نه شي. الذين كفروا لهم عذاب شديد والذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر كبير. کوم کسان چې کافر شي د هغو لپاره سخت عذاب دی
او کوم کسان چې ایمان راوړي او ښه عملونه وکړي د هغو لپاره مغفرت او لوی اجر دی. أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا فإن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء فلا تذهب نفسك عليهم حسرات إن الله عليم بما يصنعون. خانو څه مقام دی د هغه چا د ګمراهۍ چې د هغه لپاره د هغه ناوړه عمل ښایسته کړی شوی وي او هغه یې ښه ګڼي. حقیقت دا دی چې د الله چاته خوښه شي په ګمراهۍ کې اچوي او چاته یې چې خوښه شي سمه لاره ورښیي. نو ای پیغمبره ته خپل ځان د هغو خلکو په خاطر په غم او افسوس کې خامخا مه ویلې کوه. څه چې دوی کوي الله ورباندې ښه پوهیږي. والله الذي أرسل الرياح فتثير سحابا فسقناه إلى بلد ميت فأحيينا به الأرض بعد موتها كذلك النشور. هغه خو همغه الله دی چې بادونه لیږي بیا هغه وریځې راپورته کوي بیا موږ هغه د یوې شاړې سیمې خواته بیایو او هماغه ځمکه را ژوندی کوو چې مړه پرته وه. د مړو شوو انسانانو ژوندي کېدل به هم په همدغه شان وي. من كان يريد العزة فلله العزة جميعا إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه والذين يمكرون السيئات لهم عذاب شديد ومكر أولئك هو يبور. څوک چې عزت غواړي هغه باید وپوهیږي چې عزت ټول د الله دی. د هغه حضور ته چې څه شی پاس ورخیږي هغه صرف سپېڅلې وینا ده او ښه عمل هغه وینا پورته خیژوي. پاتې شول هغه کسان چې په ناوړو کړنلارو لاس پورې کوي د هغو لپاره سخت عذاب دی او د هغو مکر په خپله له منځه تلونکی دی. والله خلقكم من تراب ثم من نطفة ثم جعلكم أزواجا وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره إلا في كتاب إن ذلك على الله يسير. الله تاسې له خاورې نه پیدا کړی بیا له نطفې نه بیا یې ستاسې جوړې پیدا کړې یعنې نر او ښځه. هیڅ ښځه نه حامله کیږي او نه ماشوم زیږوي مګر دا هر څه د الله په علم کې دي. هیڅ عمر موندونکی عمر نه مومي او نه د چا په عمر کې څه کموالی راځي مګر دا هر څه په یو کتاب کې لیکل شوي دي. د الله لپاره دا ډیر آسان کار دی. وما يستوي البحران هذا عذب فرات سائغ شرابه وهذا ملح أجاج ومن كل تأكلون لحما طريا وتستخرجون حلية تلبسونها وترى الفلك فيه مواخر لتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. او د دواړو سیندونو اوبه یو شانته نه دي. یو ډول خوږې او تنده ماتونکي دي ښې څښل کیږي او بل ډول سختې ترخې مالګینې دي چې نشي څښل کېدی.
خو له دواړو نه تاسې تازه غوښه په لاس راوړئ. د اغوستلو لپاره د ګاڼې وسایل ترېنه راباسئ او په همدې اوبو کې تاسې ګورئ چې کښتۍ د هغه سینه څیروي وړاندې ځي تر څو چې تاسې د الله فضل ولټوئ او د هغه شکر ویستونکي شئ. يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى ذلكم الله ربكم له الملك والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير. هغه په ورځ کې شپه او په شپه کې ورځ ننباسي. لمر او سپوږمۍ رام کړي دي. دا هر څه به تر یوې ټاکلې نیټې پورې چلیږي. همغه الله چې د هغه په لاس کې دا ټولې چارې دي ستاسې پروردګار دی. پاچاهي د همغه ده. له هغه پرته چې تاسې نور بولئ هغوی دي او خوله کې څښتنان هم نه دي. إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. که هغوی وبولئ نو هغوی ستاسې دعاوې نشي اورېدلی او که یې واوري نو د هغو دعاو تاسې ته څه ځواب نشي درکولی او د قیامت په ورځ به هغوی ستاسې له شرک نه منکر شي. د حال له حقیقت نه داسې کوم صحیح خبر تاسې ته له یو باخبره پرته بل څوک نشي درکولی. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. ای خلکو همدا تاسې الله ته اړ او الله خو بې نیازه خود په خپله ستایل شوی دی. إن يشأ يذهبكم ويأت بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز. که هغه وغواړي نو تاسې به ایسته کړي او کوم نوی نسل به ستاسې په ځای راولي. دغسې کار کول د الله لپاره هیڅ ګران نه دي. ولا تزر وازرة وزر أخرى وإن تدع مثقلة إلى حملها لا يحمل منه شيء ولو كان ذا قربى إنما تنذر الذين يخشون ربهم بالغيب وأقاموا الصلاة ومن تزكى فإنما يتزكى لنفسه وإلى الله المصير. هیڅ کوم پیټه اخیستونکی به د کوم بل چا پیټه وانخلي او که کوم درون بار شوی نفس د خپل پیټي پورته کولو لپاره بلنه ورکړي نو د هغه د پیټي د یوې وړې غوندې برخې د اوچتولو لپاره به هم څوک را نشي که هغه ډیر نږدې خپلوان هم وي. ای پیغمبره ته یوازې هماغه خلک ویرولی شي چې نالیدلي له خپل پروردګار نه ویریږي او لمونځ قایموي. هر څوک چې سپېڅلتیا غوره کوي د خپلې ښېګڼې لپاره یې کوي او ورګرځېدل د ټولو د همغه الله خواته دي. وما يستوي الأعمى والبصير ولا الظلمات ولا النور ولا الظل ولا الحرور وما يستوي الأحياء ولا الأموات إن الله يسمع من يشاء وما أنت بمسمع من في القبور. ړوند او لیدونکی برابر نه دي، نه تیارې او رڼا یو شانته دي،
نه یخ سیوری او تود لمر یو شانت دي او نه ژوندي او مړي سره مساوي دي د الله چې چاته خوښه شي ور اوروي خو ای پیغمبره ته هغه خلک نشي اورولی چې په هدیرو کې ښخ شوي دي إن أنت إلا نذير إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا وإن من أمة إلا خلا فيها نذير تخو فقط یو خبردارونکی مونږ ته له حق سره لیږلی زیری ورکوونکی او ویرونکی او هیڅ کوم امت داسې نه دی تیر شوی چې هغه ته کوم ویرونکی نه وي راغلی وإن يكذبوك فقد كذب الذين من قبلهم جاءتهم رسلهم بالبينات وبالزبر وبالكتاب المنير اوس که دغه خلک تا دروغجن ګڼي نو له دوی نه مخکې تیرو شوو خلکو هم د دروغو نسبتونه کړي دي هغو ته د هغو پیغمبران له څرګندو دلیلونو او صحیفو او روښانه هدایاتو ورکوونکي کتاب سره راغلي وو ثم أخذت الذين كفروا فكيف كان نكير بیا کوم خلکو چې ونه مانه ما هغوی ونیول او وګوره چې زما سزا څومره سخته وه ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فأخرجنا به ثمرات مختلفا ألوانها ومن الجبال جدد بيض وحمر مختلف ألوانها وغرابيب سود آیت نوینه چې الله له آسمانه اوبه روي او بیا د هغو په وسیله موږ راز میوې راباسو چې مختلف رنګونه وي په غرونو کې سپینې او سرې لارې پیدا کړي چې بیلابیل رنګونه لري او تور کمرونه یې پیدا کړي ومن الناس والدواب والأنعام مختلف ألوانه كذلك إنما يخشى الله من عباده العلماء إن الله عزيز غفور او په همدې ډول د انسانانو او ځناورو او څارویو رنګونه هم مختلف دي حقیقت دا دی چې د الله له بندګانو نه یوازې عالمان له هغه نه ویریږي بېشکه الله برلاسی او بخونکی دی إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور کوم کسان چې د الله کتاب لولي او لمونځ قایموي او څه چې موږ هغو ته روزي ورکړې ده له هغې نه په ښکاره او پټه د خدای په لاره کې لګښت کوي په یقیني ډول هغوی د داسې یوې سوداګرۍ هیلهمند دي چې په هغې کې به هیڅکله زیان نه وي په دغې سوداګرۍ کې هغوی خپل هر څه د دې لپاره ورکړي دي تر څو چې الله د هغو اجر په پوره توګه هغوی ته ورکړي او له خپلې پیرزوینې څخه لا زیاته ور په برخه کړي بېشکه الله بخشش کوونکی او قدردان دی والذي أوحينا إليك من الكتاب هو الحق مصدقا لما بين يديه
إن الله بعباده لخبير بصير. ای پیغمبره، کوم کتاب چې مونږ تا ته د وحی په وسیله د لیږلی دی همغه حق دی. د هغو کتابونو تصدیق کوونکی دی چې له ده نه مخکې راغلي وو. بېشکه الله د خپلو بندګانو له حاله باخبر او په هر شي باندې نظر لرونکی دی. ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير. بیا مو هغه کسان د دې کتاب وارثان کړل چې موږ هغوی د دغه میراث وړلو لپاره له خپلو بندګانو نه غوره کړل. اوس نو له هغو نه څوک پر خپل نفس ظلم کوونکي دي او څوک میانه رو دي او څوک د الله په اذن سره په نیکیو کې وړاندې تلونکي دي. همدا ډېر لوی فضل دی. جنات عدن يدخلونها يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير. د تل تر تله هستوګنې جنتونه دي چې هغو ته به دوی ورننوځي. هلته به دوی د سرو زرو په بنګړیو او مرغلرو سره سینګار کړی شي. هلته به د هغو جامې د ورېښمو وي. وقالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن إن ربنا لغفور شكور. الذي أحلنا دار المقامة من فضله لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها لغوب. او هغوی به وایي چې شکر دی د هغه خدای چې له موږ نه یې غم ایسته کړ. په یقیني ډول زموږ پروردګار بخښونکی او قدردان دی. هغه ذات چې مونږ یې په خپلې لورینې سره په ابدي استوګنځي کې میشته کړو. اوس دلته نه پر مونږ کړاو راځي او نه راته ستوماني رسیږي. والذين كفروا لهم نار جهنم لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها كذلك نجزي كل كفور. او کوم کسان چې کافر شوي دي د هغو لپاره د دوزخ اور دی. نه به مړه کیږي چې داستان یې پای ته ورسیږي او نه به د هغوی لپاره د دوزخ په عذاب کې څه کموالی راوستل شي. په دې ډول مونږ هر هغه چاته بدله ورکوو چې کفر کوونکی وي. وهم يصطرخون فيها ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير فذوقوا فما للظالمين من نصير. هغوی به هلته فریاد و ویلا وکړي چې ای زمونږ پروردګاره مونږ له دې ځای وباسه تر څو چې مونږ ښه عمل وکړو نه هغسې عملونه چې پخوا مو کول. ځواب ورکړی شي آیا مونږ تاسې ته دومره عمر نه و درکړی چې که چا په هغه کې عبرت اخیستل غوښتلی نو عبرت یې اخیستلی شو او تاسې ته ویرونکی هم درغلی و. نو اوس د سخت عذاب خوند وڅکئ. دلته د ظالمانو کوم رستندوی نشته. إن الله عالم غيب السماوات والأرض إنه عليم بذات الصدور. بیشک الله د آسمانونو او ځمکې له هر پټ شي نه خبره دی.
هغه خو ان د سینو په پټو رازونو پوهیږي. هو الذي جعلكم خلائف في الأرض فمن كفر فعليه كفره ولا يزيد الكافرين كفرهم عند ربهم إلا مقتا ولا يزيد الكافرين كفرهم إلا خسارا. هماغه ذات دی چې تاسې په ځمکه کې خلفا ګرځولي. اوس چې هر څوک کافر کیږي د هغه د کفر وبال پر همغه دی او کافرانو ته د هغو کفر له دې پرته بل هیڅ پرمختګ نشي ورکولی چې د هغو د پروردګار غضب پر هغو لا زیات په تاو راځي. د کافرانو لپاره د زیان له زیاتېدو پرته نور څه پرمختګ نشته. قل أرأيتم شركاءكم الذين تدعون من دون الله أروني ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شرك في السماوات أم آتيناهم كتابا فهم على بينة منه بل إن يعد الظالمون بعضهم بعضا إلا غرورا. ای پیغمبره دوی ته ووایه آیا تاسې کله خپل هغه شریکان لیدلي دي چې له خدایه پرته یې بولئ؟ ما ته راوښیي هغوی په ځمکه کې څه پیدا کړي دي یا په اسمانونو کې د هغو څه ونډه ده؟ که دوی جواب نشي ویلی نو له دوی نه پوښتنه وکړه آیا موږ دوی ته کوم لیک ورکړی دی چې د هغه پر اساس دوی د خپل شرک لپاره کوم څرګند سند وښیي؟ نه بلکې دغه ظالمان یو بل ته په دروغو دوکې ورکوي. إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده إنه كان حليما غفورا. حقیقت دا دی چې یوازې همدا الله دی چې اسمانونه او ځمکه یې له منځه تلو نه ساتلي دي او که هغه بې ځای شي نو له الله نه وروسته کوم بل څوک د هغو راټینګونکی نشته. بېشکه الله ډېر زغمونکی او بخښونکی دی. وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن جاءهم نذير ليكونن أهدى من إحدى الأمم فلما جاءهم نذير ما زادهم إلا نفورا. دوی د کلکو قسمونو په خوړلو سره وایي چې که دوی ته کوم ویرونکی راغلی وای نو دوی به د نړۍ له بل هر قوم نه زیات پر سمه لاره وو مګر کله چې دوی ته ویرونکی راغی نو د هغه راتلو په دوی کې له حق نه تیښتې څخه بل څه زیات نه کړل. استكبارا في الأرض ومكر السيء ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله فهل ينظرون إلا سنة الأولين فلن تجد لسنة الله تبديلا ولن تجد لسنة الله تحويلا. دوی په ځمکه کې لا زیات تکبر اختیار کړ او د ناوړه دسیسو په کار اچول شروع کړل. په داسې حال کې چې ناوړه دسیسې همدې خپلو کار اچوونکو ته ورلغاړه کیږي. نو آیا دوی دې ته سترګې په لاره دي چې له پخوانیو قومونو سره چې د الله کومه کړنلاره وه همغه له دوی سره هم وشي؟ که دا خبره وي نو ته به هیڅکله د الله په کړنلاره کې څه بدلون ونه مومې او ته به هیڅکله ونه وینې چې د الله کړنچاره د هغه له ټاکلې لارې نه کوم طاقت واړولی شي. أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم
وكانوا أشد منهم قوة وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض إنه كان عليما قديرا. آیا دوی کله په ځمکه کې ګرځېدلي را ګرځېدلي نه دي چې دوی د هغو خلکو عاقبت لیدلی وای چې له دوی نه ډېر زیات طاقت درلود؟ هیڅ شی د الله بې وسې کوونکی نه دی، نه په اسمانونو او نه په ځمکه کې. هغه په هر څه باندې پوهیږي او په هر څه باندې قدرت لري. ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى فإذا جاء أجلهم فإن الله كان بعباده بصيرا. که چیرته الله تعالی خلق د هغو په کړنچارو باندې نیولی نو د ځمکې پر مخ به یې هیڅ ساکښ ژوندی نه وی پریښی، خو هغه جل علا شانه دوی ته تر یوې ټاکلې نیټې پورې مهلت ورکوي. بیا چې کله د دوی نیټه پوره شي نو الله تعالی د خپلو بندګانو لیدونکی دی. د یاسین مبارکه سوره چې د قرآن عظیم الشان 14مه سوره ده، په مکې معظمې کې رانازله شوې ده. 83 مبارک آیاتونه لري. تلاوت او پښتو ترجمه یې له لومړي آیت څخه اورئ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم. یاسین قسم ده په قرآن حکیم چې ته په یقیني ډول له پیغمبرانو څخه یې په سمه لاره. تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون. او دا قرآن د برلاسی او رحم لرونکي ذات لخوا نازل کړی شوی دی تر څو چې ته یو داسې قوم متوجه کړې چې د هغو پلرونه نیکونه متوجه کړی شوي نه وو او له دې کبله هغوی په غفلت کې غورځېدلي دي. لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون. له دوی نه زیاتره خلک د عذاب د فیصلې وړ ګرځېدلي دي، له همدې امله هغوی ایمان نه راوړي. إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون. مونږ د هغو په غاړو کې توقونه اچولي دي چې په هغو سره هغوی تر زنو پورې نښتي دي، له دې امله هغوی سرونه پورته نیولي ولاړ دي. وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. مونږ یو دیوال د هغو په مخ کې درولی دی او یو دیوال د هغو تر شا. مونږ هغوی پوښلي دي، هغوی اوس هیڅ نه ویني. وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. د هغو لپاره یو شان ده که ته هغوی خبردار کړي او که یې نه کړي دوی به یې ونه مني.
إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم. ته خو هماغه څوک خبردار کولای شي چې د نصیحت پیروي وکړي او له نالیدلي رحمان خدای نه وویریږي، هغه ته د بخښنې او غوره اجر زیری ورکړه. إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. مونږ په باوري توګه یوه ورځ د مړو ژوندي کوونکي یو، کومې چارې چې هغو سرته رسولي دي مونږ هغه ټولې لیکو او کوم آثار چې هغوی وروسته پریښي دي هغه مونږ ثبتوو. مونږ هر څه په یو څرګند کتاب کې درج کړي دي. واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون. دوی ته د مثال په ډول د هغه کلی د خلکو قصه واوروه چې کله هغه ته پیغمبران راغلي وو. کله چې موږ هغو ته دوه پیغمبران ولیږل او هغوی دواړه دروغجن وګڼل، بیا موږ دریم د مرستې لپاره ولیږه او هغوی ټول وویل موږ تاسې ته د پیغمبرانو په توګه لیږل شوي یو. قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون. د کلی خلکو وویل تاسې بل څه نه یې مګر زموږ په څېر څو انسانان او رحمان خدای هیڅکله کوم څه نه دي نازل کړي، تاسې محض دروغ وایئ. قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين. پیغمبرانو وویل زموږ پروردګار پوهیږي چې موږ ارومرو تاسې ته د پیغمبرانو په توګه لیږل شوي یو او پر موږ باندې له روښانه څرګند پیغام رسولو نه پرته نور څه مسؤلیت نشته. قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم. د کلی خلکو ویل مونږ خو ستاسې قدمونه د ځان لپاره بد فال ګڼو، که تاسې لاس وانخلئ نو مونږ به تاسې سنګسار کړو او زمونږ لخوا به تاسې ته دردناک عذاب ورسیږي. قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون. پیغمبرانو جواب ورکړ ستاسې بد فال خو په خپله له تاسې سره دی. آیا دا خبرې تاسې له دې کوئ چې تاسې ته نصیحت وشو؟ اصلي خبره دا ده چې تاسې له حده وتلي خلک یې. وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون. په دې ترڅ کې د ښار له لرې ګوښې نه یو سړی په منډه راغی او ویې ویل ای زما قومه د پیغمبرانو پیروي غوره کړئ، د هغو خلکو پیروي وکړئ چې له تاسې نه څه اجر نه غواړي او پر سمه لاره دي.
وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون. او زنو ولې د هغه ذات بندگی و نکړم چې هغه زه پیدا کړی او د هغه لوري ته ستاسې ټولو ورګرځېدل دي. أأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغن عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي ضلال مبين. إني آمنت بربكم فاسمعون. آیا زه له هغه پرته نور معبودان ونیسم؟ په داسې حال کې چې رحمان خدای ماته د څه زیان رسولو اراده وکړي نو نه د هغو شفاعت ماته څه په کار راتلی شي او نه هغوی ما ژغورلی شي. که زه دا کار وکړم نو زه به په څرګنده ګمراهۍ کې اخته شم. ما خو ستاسې په پروردګار باندې ایمان راوړ، تاسې هم زما خبره ومنئ. قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين. په پای کې هغو خلکو هغه وواژه او هغه ته وویل شول چې ننوځه جنت ته. هغه وویل کاشکې زما قوم ته معلومه وای چې زما پروردګار د څه شي له امله ماته بښنه وکړه او زه په عزتمندو خلکو کې داخل کړم.